رمباړې وایي موږ الوګان وباسو په سړکونه یې اچو او همدارنګه دغه مالټې چې دي کینوګان دا شین راوباسو وایي سړک باندې موږ مظاهرې کوو. الحمدلله زموږ هر دیکان خوشحاله ده، موږ په خپل ځان بسیا یو. زموږ هیواد الحمدلله هر قسمه میوجات او هر قسمه دغه لري ترکاري. تاسو ننګرهار ولایت ته راځئ نو بټي کوټ مالټو ته راشئ، دغه مالټې نوشیجان کې ویې خورئ، ښایسته مالټې دي. نه مړه د پاکستان مالټو ته خدای پاک دومره هر څه راکړي دي، میوې ښې ډېرې دي، وچې میوې، لمدې میوې، مالټې، انار، مڼې، انګور، هر څه ښه پرېمانه لرو. پاکستان مالټو ته موږ هېڅ حاجت هم نه لرو، موږ ته خدای پاک ساګدا راکړي. بس الحمدلله ډېر خوشحاله موږ ما پاکستان کې دا کوه ما بل کوم وخت به راځي چې موږ خپل وطن کې ما دغه فروټ خرڅ کو پوه شي. ما خپل پاکستان نه کار کوه بس ډېر به خفه وم چې هلته به لاړم، پاکستان پولیسو به م په عذابولم او اوس الحمدلله ډېر خوشحال یم د خپل ځای باندې ډېر الحمدلله. بس خپله مالټې خورئ که نه خورئ؟ اصلا چې موږ د چا خبره دورونه یو که نه د کیلو خو به خپله وخورو. هو که په دې کارپېټ او په مصنوعي شیانو باندې نه پخېږي، نو نړیوال هم دغه میوجات ډېر زیات خوښوي او په افغانانو باندې یو ځانګړی باور لري، ځکه چې افغانان چا سره که دوستي کوي نو په نره یې کوي او که چا سره تجارت. السلام علیکم، ستړي مشئ، پامیر هندارې قدرمند لیدونکو جوړ په خیر، په دې هیله روغه جوړ اوسېږئ. لیدونکو نن بټي کوټ مالټو ته راغلی یم. تاسو خو پوهېږئ چې د ننګرهار ولایت په بټي کوټ مالټو باندې زیات مشهوره دی. دغه د سړک غاړې ده چې کوم مالټې ایښودل شوي، دغه مالټې د دغه لاندې باغونو دي. نو دلته موږ هم راغلو، تاسو ته غواړو چې یوه ځانګړې خپرونه په دې باندې ریکارډ کړو، د دوه سره به هم خبرې اترې وکړو او په څنګ کې دا چې سږ کال د مالټو حاصلات څنګه دي. نو راځئ کتونکو دا خپرونه د پیل نه تر پایه پورې تعقیب کړئ. د کیمرې برخه کې سمالتیا زلمی زایل صاحب کوي. لیدونکو تاسو ګورئ ماشاءالله ډېرې ښایسته مالټې دي، دا وګورئ. فکر کوم دا مالټې دي، دا مالټې دي استاده، دا څرنګه مالټې دي ده، ماشاءالله ماشاءالله. نو دکاندار ما هم دلته ناست دی، مالټې خرڅوي. السلام علیکم. ستړی مه شئ، ښه انشاءالله خیر مې ولیدې. شکر د الله فضل ده، تاسو ښه؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. څنګه شل دکانداري څنګه ده؟ به ښه ده مړه، ګزاره کوي، ښه ده، بده نه ده، ښه ده، شکر. غټ پټو دې ورته اغوستې، لمر ته یې تکیه وهلې. مخا نو یخني ده، موسم دی ژمي ده نو.
موسم د ژمي دی او موسم د ژمي د ورځې به څو پکټه مالټي خرڅوي ولا زه خو بس بازار د کله یو کله دوه کله پنځه کله لاس کله نه بس دغه سینو زه خو بازار خبره ده نو او بس دا مالټي من په څو دي دا په 300 روپۍ من دغه په 400 ولا دا په 450 ده بس یا پښتنه مې دا چې دا مالټي غټیم دي کنه خدای ارزانه دا څنګه چل دی دا خو بس دغه کې لګ وبو کامه د لګ خوانم هغه ده او هغه کې لګ وبو زیاته ده پوښ او هغه بیا لال مالټا ده هغه سره مالټا ده هغه خه مالټا ده پوښ منځ کې سره وي و هغه منځ کې سره ده د خپل وطن حاصلات خرڅوي بالکل څومره خوشاله ډیر الحمدلله شکر د وطن خو مړه ګل وطن د خو بس دا دسه الله دې نورم ګل کې والا دې نورم جوړ کې باید خپل وطن جوړ کاوره پردې وطنونه سن خيزي باید خپل وطن جوړ کو موږ په خپل جوړ کاوه بالکل ډیر مننه دغه مالټي تازه دي ځکه تازه د سهار باغ نه راشکول دا کته پارمونه دي د پارمیسی او پارمیچار او دغه د ټوله دي زیا صلات دا ټوله دي زیا صلات ماشاءالله د پاکستان مالټو ته اړتیا لرو کني نه مړه د پاکستان مالټو ته خدای پاک دومره سره کړی دی میوه خې ډېری دی وچه میوه لمدې میوه مالټي انار مڼې انګور ارسخ پریمانه لرو پاکستان مالټو ته موږ یې ساجاتم نه موږ ته خدای پاک ساګدار کړي کال د بدینم زیاتې بل کال د بدینه زیاتې نو الله مهربان ده بس موږ هم دغه خپل صلات ډیر ډیر سړی څه خوړلای چې د خپل صلات خوړلای شي دا خو موسمي کاروبار دی د علاوه څه کار کوي بدین علاوه بیا په ګورو نو سم په نصیب کې هغه کاروبار وسی چې شي سیزن هغه الله دې بس کاروبار کې خیر او برکت واچوه بیا هم خوږو ستړي مشي خرغلاس دغه ورونه د سړک په غاړه باندې مالټي خرڅوي له یو طرف خپل کورنۍ ته حلال نه پکا ګټي ول بل طرف هیواد ته خدمت کوي سلام ستړي مشي خیر علي قراری ده ډیره مننه لیدونکو ته ځان ورپېژنه زما نوم ادریس بادشاه دی ننګرهار د بټکول سوالای باچا څنګه شکر ته قراری ده باچا مخکې خبرو کې ما یادونه دا وکړه چې له یو طرف کورنۍ ته رزق ګټي ول بل طرف وطن ته خدمت کوي دا خبره صحیح ده صحیح خبره څنګه خدمت کوي بس خپل کار روزګار کوو چا په کار نه لرو کیا او بس سره خدمت دا دی چې ګوره مال ته په ونه کې خو چې کوم مالټي دي که نه هغې ته خو اصلا څوک نشي ورته چلته ونه کې واخلي نو تاسو دا اسانتیا برابره کړې ده که یو څوک تورخم ته ځي یا کابل ته ځي نو کولی شي په لنډه توګه دغه ځینې مالټي ترلاسه کړي ښه کاروبار دی څنګه دی بس شکر ده ولا چې بس ښه دي د ورځې به څومره مالټي خرڅوي د ورځې به یې چې یو 15 منه خرڅېږي 15 منه من په څو دي من 400 من 400 دغه 3 رقم مالټي د فکر کوم 3 رقم دي دغه مالټي په څو دي دا به 2.5 دي دا په 400 دي کیا او دا شلکم باندې شلکم ستاسو دکان ریټونه ماشاءالله بيخي خدي قتل ارزان اخلي بس ولا چې مال خو بس راکې په 340 باندې راکړي ده بس لا شل به کومه ګټو بس کاروبار هم دغه سینو ځکه چې ډیر ځای چې په ګټي بیا په دکان دی نه چلیږي کنه او انصاف کوو ان شاء الله ګټه به هر ورځ وي همداسې ده کیا د خپل وطن حاصلات خرڅوي څومره خوشاله ډېر خوشاله ولا چې په سره کې خوشاله کیا سهار وختي کار ته راځي کنه سهار وختي کار ته راځو او هغه څوک چې خپل کار ته وختي راځي او خپل کار سره مطلب په اصطلاح دلچسپي وخی ان شاء الله پاک برکت ورته شي کنه او بشکه خپل مالټي خوري کنه خوري اصل حاجه منګه دې به چا خبره درونه کنه دا کیلو په خپل وخرو هوګه له طرف سور المر ته ناسي کنه له طرف د المر ګرموي او بل طرف یخي مالټي خوري هوګه کنه دا نه به بیل سور کوي بیل سور کوي ولا کیا کوم ټپه په قصنی شي وایي نه مړه بو شهران نه او کوم شاعر ټپه په البته کوم شاعر غزل به پټ کړی کنه نه لري بيخي کیا زمانه خوشاله اوسې ودل د کملان پیغام لري مهرباني نه خیر ابل پاکستان ماټو ته مونږ اړتیا لرو نه مړه غیبه مونږ چې کوم د خپل مالټي مونږ خېدي خېدي او هغه ته اړتیا نشته نه ترتن نه یا اكو چې دغه مالټي راشي غیر خوشاليږي نه بس بیا بس من کار روزګار به خراب شي
هو کان ټول تاوان سره مخ شو. ډیره مننه. لال مالټي او پسنګ کې نور ساده تخمونه شته دي. زه خو نه پېژنم چې لال مالټي کومې دي او ساده کومې دي، خو دا لال مالټي دي. دا لیدونکو ګورئ دا هغه مالټي دي چې په منځ کې سري او توربخور رنګ لري. څنګه چې رنګ ښایسته دی، همدارنګه مینوال هم زیات لري او قیمت یې هم لږ جګ دی او خوږې هم دي. مشر راسره ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره ښې جوړې تکړه یې. ډېره مننه. څنګه یې؟ الحمدلله ښه یو انشاءالله. لیدونکو ته یې ځان ورپېژنه. نوم دې څه دی؟ نوم مې زمان ګل دی او روجانه د باریکا اوسېدونکی یم. هلته به د مالټې خرڅوب دي سره غاړه کې. بس یو حلالم نفقه بچو له ګټو پوه شو خرڅوي دغه. دې کې څو قسمه مالټې دي؟ دې کې ډېر رنګونه دي، خو دې کې دغه دوه رقمه اوس موږ راوړي دی. یو دغه وروسۍ مالټه ده، یو دغه موسمي ده او یو دغه ده. روسۍ مالټه کومه وه؟ دا موسمي ده. موسمي څه مطلب؟ موسم بغیر د موسم نه دا پخېږي که نه پوه شو. اوس موسم چېرته دی او دغه نه دی پخه شوې مالټه لا. او روسۍ کومه مالټه ده؟ وروسۍ دغه مالټه ده. اوهو دا وروسۍ. لیدونکو دا نوم چې وایي که نه وروسۍ مالټې، نو د روسانو غوندې رنګ هم سور دی که نه کاکا؟ بلکل هو. او خوند یې څنګه دی؟ خوند یې ښه دی، د دواړو ښه خوند دی. او دې پوستکی خو به ډېر ډبل نه وي؟ دا پوستکی لږ ډبل لري خو منځ یې ډېر ښه دی انشاءالله. څنګه مینوال لري دا مالټه که نه؟ ولې لري انشاءالله. کومه مالټه زیات اخیستونکي لري؟ اغوستونکي بس دواړه ښه خوښوي. دغه او لال مالټه دا ډېره خلک خوښوي. لال مالټه منځ کې سره ده؟ هو سره والی لري. او بیا خوږه مالټه کومه ده؟ خوږه ده که دا خوږه ده؟ دغه لال مالټه خوږه ده که نه. او ته خپله کوم مالټې زیاتې خوښوې؟ ما مغه خوښه ده هغه مالټه. کله کله یې خورې که نه؟ خورو ولې نه خورو؟ یاره نه به خورې، نه به خوري ولې نه خورو؟ خورم. دا چې ته مطلب دومره خورې نو ګټه به کور ته شي. نو بس هغه انشاءالله ګټه هم پکې پاتې کېږي پوه شو. ورته په همدې خاطر یې ګټو چې مطلب ویې خورو. همدې خاطر یې ګټو چې ویې خورو. بلکل. د خپل وطن حاصلات خرڅوئ که نه؟ څومره په دې خپلو حاصلاتو باندې فخر او ویاړ کوئ؟ ولا چې بس الحمدلله ډېر خوشحال. موږ ما پاکستان کې دا کوه، ما بل کوم وخت به راځي چې موږ خپل وطن کې دغه فروټ خرڅ کړو پوه شي. ما خپل پاکستان نه کار کوه، بس ډېر به خفه وم چې هلته به لاړم. پاکستان پولیسو به م په عذابولم. او اوس الحمدلله ډېر خوشحال یم د خپل ځای باندې ډېر الحمدلله. بس کاکا جانه په اوس وخت کې افغانستان د پاکستان مالټو ته اړتیا لري که نه لري؟ دغه اوس د دې وخت کې دغه خپل مال ډېر زیات دی. نه موږ ورته اړتیا لرو که نه لرو؟ نه موږ هغې ته اړتیا نه لرو. اوس بیخي نه لرو. یعنې مطلب په دې خوشحال نه چې د هغو دروازه خلاص شي؟ نه موږ په خوشحال نه یو. هغو دروازه همسې بنده ښه ده، ځکه چې هغه اوس د هغو مالونه رسېدلي. اوس هغو دا مشران چې دي چل کوي موږ سره. بیا دا ګیټ مسله یې دغه کړي، دا ګیټ خلاص شو، هغې سبزیانې او فروټ یې دغه شي راشي. نو بیا زموږ د دې مالټې باندې هغې زه غورځوي، دا بیا ارزانه کېږي. یعنې مطلب اوس وخت کې که د سیزن تر پایه پورې وي انشاءالله دا به خپل ریټ ساتي؟ انشاءالله دا به خپل ریټ ورځ باندې دې نرخ ښه کېږي. دا ونې چې دي اکثره مالټې مطلب پکې ډېر مطلب شکول شوي دي که نه؟ ډېرې خرڅې شوي دي. یعنې تر اوسه پورې په ریټ باندې کوم تاثیر نه دی کړی؟ نه دستي خو انشاءالله ریټ باندې دغه مالټې ځان له په همدې ځای خرڅېږي که نه؟ مارکېټ ته وړل کېږي؟ نور ولایتونو ته اوس فلحال مزار له روانه ده، کابل له ځي، بس دې تاجکستان له هم روانه ده. اوس کاټن کېږي دننه باغونو کې. یعنې لیدونکو زموږ د ګران وطن کوم میوه‌جات او سبزیجات چې دي دا هغه دي چې خالص دي. یعنې که د هېواد نه بهر هم ځي په دې کارپېټ او په مصنوعي شیانو باندې نه پخېږي، نو نړیوال هم دغه میوه‌جات ډېر زیات خوښوي او په افغانانو باندې یو ځانګړی باور لري، ځکه چې افغانان چا سره که دوستي کوي نو په نره یې کوي، او که چا سره تجارت کوي هم ښه په اخلاص سره یې کوي. نو زموږ که دغه مالټې هم ځي انشاءالله پخې به ځي، مونږ په کارپېټ او همدارنګه په ځینې مصنوعي شیانو باندې نه پخوو. همداسې دی که نه کاکا؟ بلکل صحیح خبره ده. ډېره مننه کاکا. بس کلن پیغام لري لیدونکو ته وړاندې کړه مهرباني؟ بس زما د اورېدونکو نه دا پیغام دی چې بس ښه حلاله نفقه دې ځان له خپلو بچو له وګټي او بس خپل بس حلال رزق دې ګټي، بس دا ډېره ده. بلکل ډېره مننه تسل صاحب، کور ودان الله دې ښاد او آباد لره. مننه.
وګو محترمو بیا هم ښه راغلاست. دغه ډېرې مالټې چې ګورئ دا د خپل وطن حاصلات دي. دلته نو له باغونو څخه تازه راشي کېږي او له دغه ځای څخه وروسته بیا نو دلته په بوجیو او همدارنګه په پلاستیکونو کې اچول کېږي او بیا له دغه ځای څخه دغه مالټې په دې ځای کې تلل کېږي او بیا نو بازار ته وړاندې کېږي. هدف مې دا دی چې د خپل وطن حاصلات ډېر ښایسته دي او دا هر یو مالټه تقریبا ښه قیمت لري، ځکه په بازار کې چې دی د افغانستان مالټې اوس له نیکه مرغه ډېر ښه نوم او شهرت او ښه بازار لري او په اوس وختونو کې د ملګرو په وینا باندې چې ځینې له هېواد نه بهر ازبکستان او تاجکستان ته هم دغه مالټې ځي. نو هدف مې دا دی محترمو چې زموږ ګران هېواد افغانستان په دې هیله چې په هره برخه کې پرمختګ وکړي او کله چې یو هېواد د زراعت په برخه کې په ځان بسیا شو نو په دې پوهه شه چې هغه هېواد چا ته نه محتاج کېږي. نو زموږ هېواد هم الحمدلله د موجاتو او په څنګ کې دا چې د حاصلاتو موجاتو همدارنګه سبزیجاتو له طرفه ماشاءالله اوس وخت کې ښه غني دی او اکثره نوي باغونه هم کېنول کېږي د مالټو او د مختلفو ونو او دغه باغونه به انشاءالله په راتلونکي وخت کې رسیږي. اوس که تاسو بټي کوټ فارمیسي ته راشئ نو دلته به اکثره باغونه وګورئ چې اوس وخت کې ماشاءالله حاصل ته رسېدلي دي. همدغه باغونه دي چې کال په کال د دې حاصلات زیاتېږي، ځکه په دې باغونو کې ځینې ونې داسې دي چې نوي کرل شوي دي او همدغه نوې ونې دي چې بیا کال ته یا بل کال ته حاصلات کوي. نو لیدونکو ستړی مشي. السلام علیکم. د لالونو مرجان ته معرفي کړه د دې خو طریقه لګي زمونږ الحمدلله د پنجاب مالټي به تاسو کتلی شي ټرکونه ډکېږي او هغه ولو ته غورځي خرابېږي. خلک چې د سرګرداني او مشکلاتو ته پیدا شوي دي ټول د شول چې تجاران رمباړي وي موږ الوګان وباسو په سړکونه اچو او همدارنګه دغه مالټې چې دي کینوګان دا شین راوباسو سړک باندې موږ مظاهرې کوو. الحمدلله زموږ هر دیکان خوشحاله ده، موږ په خپل ځان بسیا یو. زموږ هیواد الحمدلله هر قسمه میوجات او هر قسمه دغه لري ترکاري لري، خو موږ نور پورې تنګ یو نه کوم هیواد ته موږ اړتیا لرو. الحمدلله زموږ هیواد په خپل خپل ولاړ ده، هیڅ چاته هم موږ اړتیا نه لاره دي همداسې دایم لپاره باندې زموږ په خپل میوجات او حاصلات په خپل وطن کې مصرفي کلمه ترا چاته ستم نه کې ښه دا استاد وای ما تاسو سره غب لګو زه به دا وکړه ورته وخرم ځکه د ډیر صفات وکړو او په واقع سره د صفات ور دیم ځکه چې پاکه هوا، پاک طبیعت، پاک خلک او الحمدلله دا ماشاءالله خوږی مالټي دي. اوس ما طبیعت جوړ شو وسویا. نو تاسو د کوم تلویزیون یا راډیو پامیر هنداره دلته به تاسو مخکې هم راغلي تیر کال لکه زموږ دیکانان یا نور هیوادوال کوی چې لاره بنده د افغانستان باندې کوم تاثیر غورځېدلی وي زموږ دغه مالټي پروس کریم په 300 افغانۍ او 300 افغانۍ اوس دلته پټي کې دا زمیندار چې د نیازګل په نوم باندې یا برات حاجي صاحب دغه مالټي چې په 300 باندې دلته پټي کې ډایرکټ خرڅ کړي او په 300 پورې خرڅ شولې. نو کوم تاثیر په دهقان باندې غورځېد؟ انګور او دا شینه هغه انګورو ته تاثیر وغورځېد چې کله پاکستان ته روانو ډک ګاډي او پیازو او په تورخم کې ولاړو د دې په خاطر چې تجار ګټو کې پاکستان کې په لوړ قیمت خرڅ کی هغه په گاډو کې خراب شو. خو دغه نه مواره نور زمونږ یو رقم سبزی هم او میوجات نه دي خراب شوي. موږ الحمدلله نور لارې لرو چې پاکستان نه بغیر ښه کیفیت د مثال د وړلو اول ته ښې پیسې کوي چې هغه ایران د ازبکستان تاجکستان هیوادونو ته وړي اول ته ښې پیسې موږ ته تجارانو ته کوي. یعنی ته وایې چې مطلب لاره باید خلاص نشي، هیڅ کله دې خلاص نشي. پاکستان زمونږ ابدي او ازلي دشمن ده. موږ د هر قسمه د دې د خیر نه زموږ توبه ده. یو هوای پاکستان باندې چې باران وشي هوای موږ ته راځي دغه یو ګټه موږ ته رسیږي هغه د الله خوانه. خو پاکستان په خپل فوجي رژیم دا قوامي د موږ سره کومه خاله بندول نه شي کنه هغه بندول نه شو کنه هغه بندول را باندې تخپل د کاریګری کا شکر ته راغلی. زه خو دلته زمون کور هم دا چکر د پارانډیوالانو چکر تر وته د نیازګل فارم ته ملچلاړ به شمالټي بوخرو او بس د فضا او د طبيعت کې اوسې ډیر خوشاله ټول افغانان راځي چکر ته د نور ولایتونه او دلته چې راځي د غزای کې دا زمونږ د فرغټ افتخار ده، امن فضا ده او ټول خلک خوشحال دي. د غزای کې چې د ننګرهار هر قسمه ګرم ابو هوا او دغه لري چې مثال په ژمي کې هم او په اوړي کې نورماله ده، څوک دې دغه نه کوي تکلیف او مشکل نشته د بیخي خلک خوشحال. دغه مالټي چې دي کندي کې درې قسمه دي کنه
ستا په کوم یو زیات خوښي چې خوري هر وخت دې کې دغه د لال په نوم یا صفراته چې دي دغه مالټې تقریبا د نورو په دغه نسبت باندې دغه لال مالټه ده چې دا پوست نری لري او د دننه چې د سره وي د خوږه وي او دغه یو قسم یې شکریني دي دغه لږ د خلکو په طبیعت باندې دغه وي دا قسم دا بیا شکریني دي د اوبه هم کمه ده او خواږه یې لږ زیات دي اکثره خلک بیا د دې نه کمه دغه کې استفاده کوي او زیاته استفاده چې د دیو مالټې نه کوي دا اوس لال مالټه ده او اوبه هم زیاتې دي او بې مغزه ورته وایي تاسو هلته اوسېږئ دا باغونه به تقریبا څومره وي څومره جریبه به وي د زیرشاه په وخت کې دا 90,000 جریبه ځمکه زړه مالټه چې وه او زوړ فارم چې کوم دغه شوی دا پرمیسا 90,000 جریبه ده او تقریبا چې اوس په ټاپوګانو کې او یا پرمیدو پرمیچار درې فارم نور هم آباد شوي دي چې تقریبا 1.5 لک جریبه ځمکه نوي باغونه هم دغه شوي دي لکه دیو کې دغه زړه خو چې دغه زوړ ختم شوی دا هم د جمهوریت په وخت کې تقریبا 1.5 جریبه ځمکه د جمهوریت په وخت کې دغه مالټې رسېدلې وي او دې نه مواره اوس طالبانو په وخت کې الحمدلله تقریبا چې 1.5 لک جریبه ځمکه دغه شوې ده رسېدلې سږ کال کې دا نو ډېر زیات حاصلات د لیدونکو بټي کوټ کې تقریبا څومره جریبه رسېدل ده 1.5 لک جریبه 1.5 لک جریبه او تقریبا 1500 جریبه چې د په فارماډي سیمه کې رسېدل ده دا نو غټ حاصلات دي رب د هیواد ودان کې رب د هیواد له نړۍ سره سیال کې کور د ودان لاندې کې د پیغام لیدونکو ته وړاندې کوي مهرباني بس ستاسو د راډو او ستاسو د خپل کارمندانو ټول نه مننه چې تاسو راغلی دلته مو د خلکو سره دا د زړه خواله شریکه کړه او د خلکو احوال مو واخیسته نړیوالو ته تاسو دا وښیي چېرې موږ الحمدلله خوشحال یو لکه څنګه چې ملا عبدالغني برادر اخوند چې هغه وایي چې ما د خدای تر هغه وخته پورې نه مړ کوي تر څو چې زه د خپل هیواد د نور هیوادوالو سره هیوادونو سره سیال کړم نو همدارنګه هر افغان بچی د دې خاورې بچی دا هوډ لري دا ژمنه لري چېرې موږ د خلکو دنیاوالو سره سیالانو سره ځان سیال کو که موږ یو کپ ډوډۍ ورځ وخورو یو ورځ په ناره پاتې شو خو چې زموږ دغه ژوند او دغه آینده نسل چې ده دا په خپلو خپو ودرېږي او د ګاونډي هیوادونو د استعمار او د مشکلاتو نه خلاص شو ډېره مننه مشر ډېرې ښکلې خبرې وکړې الله دې ښاد او آباد لره رب ډېر ژوند درکړي هېواد د الله جوړ کړي نو لیدونکو زه هم دلته راغلی وم بټي کوټ ته او تاسو دغه د بټي کوټ مالټې وکتلې باغونه هم تاسو وکتل شاټونه مکمل تاسو وکتل خپرونه په همدغه ځای باندې پای ته رسېږي تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمی زل سے ملتې کوي ښې شریخه وخت الله فامان